سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ته د ننني میچ مبارکي ویم. ټولو افغانانو ته دې مبارک وي، قهرمانانو اتلانو چې زمونږ په مخ باندې خوشحالي راوسته. افغانانو واقعي چې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. بچیانو مبارکي ورکړه ټولو افغانانو ته. بچی مبارک شه افغانستان. زنده باد افغانستان وته. زنده باد افغانستان. نو افغانانو ورونو انشاءالله خوشحالي به مانځو او خپل اتلان، خپل ملي بیرغ، دا درې رنګه بیرغ، دا رنګین بیرغ، دا د قهرمانانو بیرغ، دا ملي بیرغ الحمدلله نن په دنیا کې وځلېدو. مننه د خپل ټولو افغانانو نه چې زموږ د ټیم کومک او مدد او سپورټ یې وکړو او همدغه شان دي د خپل ټیم نه مننه کوو، موږ هم ترې مننه کوو ځکه چې نن ډېر د خوشحالۍ ورځ د افغانانو ورونو. او واقعي چې موږ او تاسې به نن هر یو افغان د ډېر غم نه پس، د ډېر دردونو افتونو نه پس نن زموږ او ستاسې الله تعالی یو خوشحالي په نصیب راکړه. نو افغانانو ورونو واقعي چې موږ او تاسو دپاره د فخر او د افتخار ځای دی. او ما دا ویلي وو، اول دا دغه واورئ بیا سره خبرې کوم. ویډیو شیر کړئ افغانانو ورونو. زنده باد افغانستان، زنده باد زمونږ اتلان چې داسې شکست یې ورکړو سورمخله چې یاد به ساتي یاد. تاسې ته دې مبارک وي، ټولو افغانانو ته دې مبارک وي. سلامونه ته وعلیکم سلام. زنده باد افغانستان. هغه د نبي جړه مې نشي هېرېدی چې نبي ملي سرود واورېدو او روانېدو په جړاو، خو په هغې باندې به هم خبرې کوو. خو واقعي چې نن ډېره د خوشحالۍ ورځ د افغانانو ورونو. سندره واورئ بیا به خبرې کوو افغانانو. زنده باد افغانستان، زنده باد ټول افغانان. چکې خو دغه چکې وې د نر افغان د احمدشاه ابدالي بچې د زادي صاحب چکې مو کتې د زادي صاحب نمګرون نه اخوا ورېدې، او همداسې د رحمان الله ګربز چکې او د محمد شهزاد کیچ او د مجیب زدران پنځه وکټې. الله نو ټوله خوشحالي افغانانو ورونو. ټولو ته مبارکي، ټولو افغانانو ته. افغانانو ورونو واقعي چې په ورلډ کپ کې زمونږ بله ورځ موږ الحمدلله اولنی هغه میچ هم د ویسټ انډیز او نننی میچ چې د ورلډ کپ اولنی میچ و او الحمدلله زمونږ ګورئ سکاټلینډ څه داسې ورکوټی ټیم نه دی چې خلک یې دا سوچ کوي چې دې درجې ته رسیږي دا یو ټیم دی او څومره سهولت او څومره امکانات چې سکاټلینډ ټیم لدي د هغې په 10 چنده افغانستان ټیم ته نشته. مګر شکر الحمدلله تاسې ته ما ویلي و که نه چې انشاءالله دا درې زموږ ټول اتلان دي، زموږ ټول قهرمانان دي، زموږ د ټیم لوبغاړي. خو زموږ ستر قهرمان به انشاءالله په دې کې دا کېږي مجیب زدران، نبی جان او راشد خان. دا ټاپ درې سپینران ان د ورلډ دي. یعنې داسې سپینران یو ټیم سره هم په دې ورلډ کپ کې نشته. ګنې زه چلنج کوم چې د نبي، د راشد خان او د مجیب زدران غونته کې سپینران، خطرناک سپینران هېچا سره یو ټیم سره هم نشته. او انشاءالله ډېر امکانات دي چې موږ به په دې ورلډ کپ کې ډېر میچونه ګټو او ډېرې داسې اپسیډې به کوو، داسې ټیمونو ته به شکست ورکوو چې خلک به یاد ساتي، خلکو په یقین کې هم نه راځي. نو الحمدلله زموږ ټیم، زموږ قهرمانانو، زموږ ملت ته یو داسې د خوشحالۍ یو زیری ورکو چې یقینا چې موږ او تاسې د ډېر غوره افغانانو ورونو کرکټ میچ ګټ او تاوان وي،
خو موږ او تاسې چې یو ډېر زیات هم په وطن کې کړېدلي یو، ډېر زیات هم په غمونو کې ناست یو، ډېر زیات هم وطن د بدبختیانو سره مخامخ دی. دغه واحد یو کرکټ لوبه ده چې موږ او تاسې ته خوشحالي په مسکا یا دا په شونډو باندې راوړي. نو شکر الحمدلله د ټولو افغانانو باندې افتخار کوو چې زمونږ د ټیم پوره سپورټ یې وکړو. په فیسبوک کې په هر لارې ښه پوسټونه یې وکړه او د خپل ټیم هغه پسې ودرېده او همداسې به ودرېږو افغانانو ورونو. په هر میچ کې به انشاءالله د خپل د ملي ټیم او خپل دغه ملي بیرغ درې رنګه بیرغ، یو خبره یاد ساتئ چې درې رنګه بیرغ به په یو قیمت هم نه پرېږدو. زمونږ ملي بیرغ، زمونږ ملي سرود په دې باندې هېچا سره هم سودا نه کوو. زمونږ د هر یو تنظیم بیرغ ته احترام لرو، مګر زمونږ د وطن، زمونږ د افغانانو اصلي دا درې رنګه بیرغ دی، دا زمونږ د وطن، دا زمونږ د مور څادر دی. هېڅکله موږ په دې باندې دغه نه کوو. دا د نبي جنام چې نن وه هغه په دې بیرغ باندې وه، هغه په ملي سرود باندې وه چې خدای نخواسته زمونږ بیرغ یا زمونږ ملي سرود ختم نه شي. نبي جانه یا ساته چې ټول افغانان تا سره ولاړ دي او انشاءالله موږ به هېڅکله دا موقع چاته ورنکړو چې زمونږ په ملي بیرغ باندې زمونږ ملي بیرغ خوا کې زمونږ ملي بیرغ دا درې رنګه بیرغ، دا د افغانستان د زړه سر، دا زمونږ د مور څادر، دا به هېڅکله په انشاءالله د افغانستان په ارګ باندې به تر قیامته پورې ولاړي. دا د سره زمونږ وعده ده زمونږ د افغانانو. نو افغانانو ورونو نن د خوشحالۍ ورځ ده، خو خوشحالي وکئ او انشاءالله دا زمونږ یقین او زمونږ زړه وبسکي چې زمونږ ټیم به انشاءالله په آینده کې نور انشاءالله موږ او تاسې ته ګټې راوړي، نور به موږ او تاسې خوشحالۍ، نور به موږ او تاسې ته په شونډو باندې خوشحالي راولي. او ما همیشه دا خبره کړې چې کرکټ یو دا شی دی چې همیشه موږ ټول افغانان په یو ټغر په یو ځي سره په اتفاق کوي. نن ټول افغانان خوشحاله دي. نن که په هر ملک کې دي، خصوصا مسافرو ته ډېر مبارک وي، ځکه د مسافرو زړونو نه خدای دې وساتي هغه خلک چې څوک مسافر نه دي، چې د مسافرو زړونه څومره نري دي، څومره د وطن سره مینه لري، څومره د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره مینه لري، څومره د خپل کرکټ ټیم سره مینه لري، څومره د خپل خاورې سره مینه لري. څوک چې مسافر یا زما په دې خبرو پوهېږي او وطن کې بیا چاته دومره معلومات نه کېږي، خو چې څوک بیا مسافر شي بیا ورته معلومات کېږي. نو شکر الحمدلله موږ به انشاءالله د خپل ټیم، د خپل لوبغاړو، د خپل اتلانو پسې به همدغه شاندې تشویقی به او همدغه شاندې به موږ او تاسې د هر میچ نه مخکې ښایسته پوسټونه کوو. څنګه چې د نبي پوسټونه شیر کړي وو، ګوره هغه څومره هغې تاسې ته څومره مینه درکړه نبي جان. تاسې د هغې دغه کله چې د لوبه شروع کېږي د هغې هغه جړه د هغې د سترګو نه چې هغه اوښکې دا کېږي، افغانانو ورونو دا زموږ ستاسې د سترګو اوښکې دي. نو انشاءالله موږ به د خپل نبي جان یا د نورو راشد خان یا نور مجيب زادران ټولو سره به انشاءالله سالو دا به نه کوو چې یو میچ بیلو او موږ او تاسې پر منفي تبلیغات وکړو یا د راشو د هغې پسې پوسټونه غلط وکړو. نه ورونه ګټه او تاوان راځي. پرون ګوره انډیا او د پاکستان میچ و، یعنې په ورلډ کپ کې بیخي پاکستان میچ د انډیا نه ګټلی، نه په 50 اوور کې او نه په 20 اوور کې. اولنی ځل دی چې انډیا میچ بیل و پاکستان وګټلو. نو داسې راځي، دا خو داسې نه ده چې ګنې ټول عمر یو ټیم ګټي، کله به یو ګټي کله به بل ګټي. نو انشاءالله دا ځل زموږ ټیم چې دی، زمونږ اتلان چې دي، زمونږ قهرمانان چې دي، دا ځل الحمدلله ډېر مضبوط ټیم دی. زمونږ هم د بیټینګ د حسابه هم د بالینګ د حسابه زه خو دا ویم چې په دنیا کې د ټاپ ښه بالینګ سایډ چې دی هغه صرف افغانستان دی، یعنې نمبر 1 بالینګ سایډ چې دی هغه افغانستان دی. تاسې یقین وکړئ دوستانو، زه ما راته مخکې ویلې چې ما کرکټ کړی دی، په کرکټ پوهېږم. دا 3 سپینران چې دي دا خطرناک سپینران دي د دنیا، دغه راشد خان او مجيب زادران او پسې راتېر شه نبي جان. نو انشاءالله دی به موږ او تاسې ته ډېرې کامیابیانې راوړي. موږ او تاسې به انشاءالله د خپل را روان میچونه هم ګورو. زموږ بل میچ انشاءالله چې را روان دی، فکر کوم چې ما دا خو بخښنه غواړم ټیم ټیبل مې نه دی کتلی لکه چې پاکستان سره دی، خو چې هر چا سره وي انشاءالله زموږ ټیم به ګټي، چې هر چا سره وي زموږ ټیم به انشاءالله ګټه به زموږ د ټیم وي، اخر کې به وین به زموږ وي انشاءالله. نو افغانان ورونو بیا دې ټولو ته مبارک وي او ټولو ته مبارکي ویم او انشاءالله د خپل ټیم د خپل افغانانو دپاره به د خوشحالۍ دغه زیري سره یو بل ته ورکوو او دغه د فیسبوک د لارې د نورو د لارې، ځکه موږ او تاسې سره همدغه شی نه دي چې یو بل ته خپل پیغام رسوو. زویه ټولو افغانانو ته مبارکي وي. ته یو زوی وته مبارک شه. مبارک شه افغانستان. مبارک دی افغانستان، ټول افغانانو ته مبارک وي. زما د دې 2 بچیانو وقاص باچا او زیاد باچا له طرف نه او زما له طرف نه د زړه د کومې تاسې ته مبارکي ویم الله تعالی همیشه خوشحاله را، الله تعالی د افغانستان کې زموږ او ستاسې د دې بدبختیانو نه نور خلاص کړي. زنده باد افغانستان، زنده باد افغانستان. دا درې رنګه بیرغ
زنده باد زمونږ د کرکټ ټیم اتلان، زنده باد افغانستان، مرګ په دشمنانو. ژوندي اوسئ، ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.